سلام ستړي مشئ. د طالبانو نالیدلی مشر د دې ډلې د دفاع او کورنیو چارو له چارسمبالو وزیرانو سره وکتل. هشت صبح کابل ورځپاڼه لیکي د ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی له لوري د طالبانو له نه لیدل شوي مشر ملا هیبت الله اخندزاده نه په وار وار نیوکو وروسته د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو چارسمبالو وزیرانو په کندهار کې د دفاع ډلې له مشر سره لیدلي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه د کپ په 11مه په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو د کابینې د دغو غړو د کابل، کاپیسا، کندهار، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو د یو شمېر دیني عالمانو په حضور کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. د طالبانو په خبرپاڼه کې د یادو دیني عالمانو له قوله لیکل شوي چې د هغوی پر ځان او نورو خلکو د ملا هیبت الله له فرمانونو نه اطاعت واجب ګڼي. د دې ډلې له مشر سره د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو د چارسمبالو وزیرانو خبر په داسې حال کې خپریږي چې په دې وروستیو کې هغوی په خپلو ویناو کې په غیر مستقیم ډول له ملا هیبت الله نه نیوکې کړي دي. سراج الدین حقانی 13 میاشت خوست ولایت کې په یوې وینا کې وویل چې د واک انحصار او د لیدلورو تحمیلول د طالبانو په ګټه نه دي. ملا یعقوب مجاهد هم روانه اونۍ کې د طالبانو د ډلې یو شمېر پوځي زده کړیالانو ته وویل چې په پټو سترګو له هیچا اطاعت ونه کړي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.